قرآن کریم څو کالونو کې په بشپړ ډول نازل شو. د قرآن اعظم شان تر ټولو اوږد سورت کوم یو ده؟ هغه دا ده چې په اودس کې څو فرایض دي. السلام علیکم ورونو، جوړې خیر یاست؟ لیکنه نوم مبارک دی؟ نجیب الله. نجیب الله، ماشاءالله ښه نوم دی. ده تاسو څه مصروفیت لرئ؟ زه دلته کانکور لپاره آمادګي وایم. آمادګي وای. آمادګي کې به نو په کومو درسونو کې ته ډېر تکړه یې؟ والا نو کوشش کوو په ټولو کې او برابر وي. د فزیک او ریاضي کې لږ ښه یو. ښه په فزیک او ریاضي کې خو ډېره ښه ده چې ښه یې، ځکه اکثره خلک په دې کې ښه نه وي. دیني درسونه کې څنګه وي؟ گزاره کوو نو مطالعه لږ تا به ډېرې اسانه پوښتنې وکړم. پوښتنه لومړی دا یې چې قرآن کریم څو کالونو کې په بشپړ ډول نازل شو؟ دا چې په 40 کلنۍ کې شروع شو او ټوټل 23 کالونو کې دا مکمل شو. او لومړنی سورت چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو هغه کوم سورت و؟ دا اقرا سورت چې لومړی ځل په غار حرا کې نازل شو په محمد. ماشاءالله ډېرې ښې ځوابونه دې ورکړل. او یو بله پوښتنه هم درنه وکړم، اسانه به انشاءالله. په قرآن کریم کې څو سورتونه، یعنی فقط د څو سورتونه چې پیغمبرانو په نومونه دي، دغه یو دوه نومونه واخلو. سمه ده، یو دوه دانې یونس او یوسف، دا دوه سورتونه، او همدارنګه هود، دا 3 سورتونه چې دي. ماشاءالله تاسو لپاره ډالۍ ده، سیرت کتاب ده، او خدای دې وکړي چې ښه استفاده ترې وکړي او ویې وایي حتما. ډېره زیاته مننه، خدای په امان. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. ورور محترم، اول دې مبارک نوم ووایه. نوم مې سبحان الله دی. سبحان الله جانه، ماشاءالله ښایسته نوم دی. د څه مصروفیت لرې؟ مصروفیت نه، متعلم یم. تعلیم یې او آمادګي څه خو به نه؟ آمادګي د کانکور و. څه هیله لرې چې ته کامیابه سې له خیره؟ هیله نه، طب ته. طب ته خیر سره ډاکټر سې؟ هغه ډاکټر چې تنها پیسې نه اخلي که نه خدمت والا؟ نه، خدمت والا. خدمت والا ډاکټر. ښه، زموږ داسې خپرونه ده چې فقط یو یا دوه پوښتنې کوو. که چیرې مو سم ځواب ورکړه دغه کتاب تاسو ته ډالۍ کېږي، د سیرت نبي کتاب ته، او ډېر ګټور کتاب دی انشاءالله. د قرآن اعظم شان تر ټولو اوږد سورت کوم یو ده؟ بقره. سورت بقره. او تر ټولو لنډ؟ انا اعطیناک الکوثر. سورت کوثر. ماشاءالله دا ستاسو لپاره ډالۍ. ډېره زیاته مننه. سلام عزتمن لک. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. نوم مبارک؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن وروره، موږ څو پوښتنې کوو، چې سم جواب که نو دا یو کتاب تاسو ته ډالۍ کېږي. کتاب هم ډېر ښایسته کتاب ده. نو اوس فقط تاسو دا راته ووایه چې په دیني علومو کې څنګه یاستئ؟ معلومات زموږ دین اسلام د باید معلومات ولرو پکې. ډېر ښه. تاسو نه به ډېر اسانه پوښتنه وکړم. اسانه پوښتنه په دې وي، تاسو فقط ووایه چې د غسل څو فرایض دي؟ 2 3 که ووایې څه شی چې خوله، پوزه او ټول ځان. خوله، پوزه او ټول ځان مینځل. ماشاءالله دا خو هم صحیح جواب کوي. یو بل پوښتنه ده، هغه دا ده چې په اودس کې څو فرایض دي؟ 4. چې دي 4 لاسونه تر مړوندونو پورې، مخ، مسح، خپې. آفرین، ماشاءالله. او د مسح د سر څلورمه حصه؟ د سر څلورمه حصه مسح دا فرض ده. ښه، ډېره زیاته مننه. تاسو لپاره یو کتاب دی، تاسو سم ځوابونه ورکړل. او څه پیام لرئ نور خلکو ته، دوستانو ته؟ پیام همدا ده چې موږ ټول چې یو مسلمانان یو، باید خپل دین کې دا خو ډېرې اسانې پوښتنې وي، باید له ده څخه ډېر په خپل دین کې پوه شو او پکې معلومات لرو، مطالعه وکړو، نبوي سیرت، قرآن، حدیث ولولو، تر څو خپل دین کې یعنی خپل مشکلات پکې حلولی شو. ډېره زیاته مننه. خیر اوسه. د الله تعالی څو نومونه دي؟ او د ابراهیم علیه السلام یو بل زوی هم و چې د هغه له نسبه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم ده. هغه پیغمبر نوم چې و؟ آیت کرسي په کوم سورت کې راغلی؟